چې د پنجاب هیرمنډي ورته مقدس ښکاري. د حمدالله محب ډاکټر عبدالله و عمر الله صالح سخت غوسه پر طالبانو او د هغوی پر بادارانو. سلام لیدونکو، دغه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نن ورځ کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د دویم ترین غونډې مراسم نیول شوي وو. دغه مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح، د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دي دا هیواد موږ ته چا په سوال نه دی راکړی، د دې هیواد دفاع موږ تل کړې او کوو به یې. محب وایي هغه خلک چې د پنجاب هیرامنډۍ ورته مقدسه ښکاري خو د افغانستان جوماتونه ورته ناپاکه، هیڅکله به د افغانستان تر لاس لاندې راوړلو اجازه ورنه کړي او دا خوب به ګور ته یوسي. محب وویل له هغه چا سره سوله کوو چې ځانونه افغانان بولي. محب وړاندې ویلي له هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغان بولي او د افغانستان خلکو ته درناوی کوي. یخه هوا کې 15,000 هلمندیان له کوره نه بې ځایه کوي، پلچکونه نه ورانوي. افغانستان کې د برېښنا او د هلمندیانو لپاره د روغنایي او تعلیم یو نمونه، یو بنسټ او یو سب سټیشن ورته کافر نه ښکاري. ناسته کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د طالبانو امارات ولس ته د منلو وړ نه دی او که چیرې د سولې خبرې مطلوبې پایلې ته ونه رسیږي نو افغانان به له خپلې خاورې دفاع او ساتنه کوي. نوموړي زیاته کړې که طالبان دا فکر کوي چې امریکا له افغانستانه ووځي او بیا افغانانو باندې د طالبانو امارت تپل کیږي نو دا هیڅ صورت او حالت کې د افغانانو لپاره د منلو نه ده، خو په بل شکل د جګړې د دوام سبب کیږي او دا ناسمه محاسبه باید ونه شي. د ولسمشر لومړي مرستیال نننۍ ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له تیرو 9 میاشتو پر لښکرګاه ښار د برید پلان درلود. صالح ویلي چې د طالبانو پر راتګ خلک له سیمو تښتي. نوموړي زیاته کړې که طالبان د هلمند بچی دی، د هلمند خلک ترې تښتي ولې، د دوی له ظلم کرکه لري. هغه زیاته کړه طالبان د افغانستان لپاره هیڅ د پرمختګ پلان نه لري. ښه بیلګه یې پر هلمند برید و چې عامه شتمنۍ یې لوټې کړې. صالح ویلي طالبان یوه مزدوره ډله ده د کوټې شورا څخه چې په راس کې پاکستانی نظامیان دي د افغانستان بربادي پلانونه تطبیقوي. ګرانو کتونکو، تاسو د دغه موضوع په اړه څه نظر ورکوئ او همدارنګه د حمدالله محب، ډاکټر عبدالله او د امر الله صالح د نظریاتو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.